د سیمې هیواد او د نړۍ تازه خبرونه هر غړي د کندوز رادیو څخه مه هېروئ. سلامونه او وخت مو په خیر. پام راړم د کندوز رادیو د دې ساعت مهم او وروستۍ خبرونه ته. نن پنجشنبه د تلې یا میزان شپږویشتمه چې د 2023 کال د اکتوبر له 18 سره سمون لري. روانه خبري غړي درته زه عبدالجلیل احساس وړاندې کوم، خو په پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سره ټکي. په روان کال کې شپږ ټولګټې پروژې په بغلان کې پلي شوې دي. بدخشان کې د یو سړک د جوړېدو چارې پیل شوې. په زابل کې د 102 لرغونو سکو د قاچاق مخه نیول شوې ده. او شمالي کوریا یو اونۍ کې 1.4 میلیونه کسانو پوځ کې د داخلېدو لپاره نوملیکنه کړې ده. اوس هم بشپړ خبرونه. په روان کال کې شپږ ټولګټې پروژې په بغلان کې پلي شوې دي. د بغلان د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست مسؤلینو په یاد ولایت کې د څه باندې 114 میلیونه افغانیو په ارزښت د شپږ ټولګټو پروژو د پلي کېدو خبر ورکړی دی. د بغلان د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست د انجنیري برخې مسؤل انجنیر وسیم رشیدي وایي چې دغه پلي شویو پروژو له جملې څخه 14 پروژې د مالیې وزارت په مالي ملاتړ د 20 میلیونه افغانیو په لګښت او 3 نورو پروژې د مؤسسو په مالي ملاتړ د څه باندې 8 میلیونه افغانیو پلي او ګټې اخیستنې ته سپارل شوي دي. بدخشان کې د یو سړک د جوړېدو چارې پیل شوي دي. د بدخشان ولایت په راغستان ولسوالۍ کې د 600,000 افغانیو په لګښت د یو سړک د جوړېدو چارې پیل شوي دي. د راپورونو له مخې د یاد ولایت په راغستان ولسوالۍ کې د سیمې اوسیدونکو او سوداګرو په مالي ملاتړ د 600,000 افغانیو په لګښت د 1 کیلومتره په اوږدوالي او 6 متره سور په درلودلو سره د یو سړک د جوړېدو چارې پیل شوې چې ډېر ژر به چارې بشپړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. په زابل کې د 102 لرغونو سکو د قاچاق مخه نیول شوې ده. د زابل ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست مسؤلین وایي چې د ولایت په شاجوی ولسوالۍ کې د 102 لرغونو سکو د قاچاق مخه نیول شوې ده. د یاد ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست د فرهنګ او ګرځندوی امیر عبدالولي بشرمل ویلي چې دغه ولایت په شاجوی ولسوالۍ کې د 102 لرغونو سکو د قاچاق مخه نیول شوې او یادې سکې د زابل ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست ته سپارل شوې دي. او وروستی خبر ده چې شمالي کوریا یو اونۍ کې 1.4 میلیونه کسانو پوځ کې د داخلېدو لپاره نوملیکنه کړې ده. د شمالي کوریا چارواکو خبر ورکړی چې ډېره اونۍ کې 1.4 میلیونه ځوانانو له پوځ سره د یوځای کېدو لپاره نوملیکنه کړې او یا هم پوځ کې شامل شوي دي. شمالي کوریا دغه خبر په داسې حال کې رسنیز کوي چې تازه د دغه هیواد چارواکو ویلي د جنوبي کوریا بې پیلوټ الوتکو د دې فضایي حریم ته ورننوتي دي. دغه راز تېره ورځ شمالي کوریا جنوبي کوریا ته غځېدلې سړک او ریل پټلۍ په بمونو الوځولې او تړلې دي. دا د دې مهال مهم او وروستي خبرونه. تر بیا ښه وختونه. لوی الله مو مل شه. د سیمې هیواد او د نړۍ تازه خبرونه هر غړي د کندوز رادیو څخه مه هېروئ.